نو چې هر کله ابن خلکان لیکي چې 1500 استادان یو، نو عبدالحی لکنوی صاحب وایي چې یو حدیث ته نزد کړي نه دی، استاد څنګه شو؟ ته استاد به لیکل خوونه په وخت کې چې کاپي کې دي لیکل چې یو ته نه زده کړي نو استاد څنګه شو؟ او که یو ته زده کړي نو ستا په لندنې کرخه دا ثابت شو چې 1500 حدیث خو یاد دي، ځکه 1500 استادان دي. نو به جواب کوي تحقیقی چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ولس حدیث ندی، مسند دا حدیث وی ولستی. جامع المسانید وګوره چې کې 15 راغون شوی دي، دولا نه در رسیدل، نو دا ولس مسانید دا حدیث دي، مسندونه دي. په هر یو مسند کې به 200 300 1500 دا حدیث پراته دي. هغه اشاره دی ته کوي چې مسانید د ابي حنیفه دغه، مسانید د ابي حنیفه دغه. کله به ځای اعتراض کوي چې امام ابو حنیفه خو څه لیکل نه دي کړي، الکه دا نو خبره ده خی کړي چې نه دي کړي، لیکل خو دې وخت کې جرم او صفات خو نه وکړ، خو عیب لیکل په دې وخت کې چا کړي دي؟ دا صحابه کې عبد الله بن مسعود څه لیکل کړي دي؟ تاسو ته پته چې کتاب لیکل، عمر فاروق څه لیکل کړي، صدیق اکبر صاحب څه لیکل کړي. دا لیکل چې د څه کارو د صحابه ولې نه کو، کم یو کړي پک. کته وای چې عبد الله بن عباس لیکل کړي دروغ وای، هغه لیکل نه دي کړي. پدې کې یوازې د صدیق اکبر رضی الله عنه سره 1500 حدیث په یو کاغذ کې لیکل شوی او مبارک لاړ وغیل ته دفن، او ټول شپه خوب نه کوي. بی عائشه صدیقه وای انکیو تذکیر وی کول، سحر را پاسه د ماته وای عائشه بی هغه پانی را کرا لاړ هغه چته دفن. چراغ وی چې ولی وی چې دې کې سما اوریدلی او سمې د بل نه اوریدلی، اسنه هغه نه غلطی شوی او بیګا ټول شپه دغه ما خوب نه دی کړی. دا حدیث را ته مخه ته کېده چې من کذب علی متعمدا فقد تبوأ مقعده من النار، بس بیغه مې دفن کړل لري مې. نو دې کې چام لیکل نه دی کړي ښا. کته وی چې تفسیر ابن عباس دا غنه دی لیکل، دا خرستو خلکو په سندونو مختلفو باندې دوری منصور او ابن جریر او ابن ابي حاتم او وغیرہ 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 دیو کې یو قول د ابن عباس پیدا کړی دی او صاحب ناس ته دی راغون کړی. دا تنویر المقباس دی، ابن عباس تفسیر دی ته مو تنویر المقباس عن تفسیر ابن عباس. د ابن عباس تفسیر چې د دین په کتابونو کې خور ور ورک شوی او خیسته روخانه اقتباس دا غنه اخذ شوی. تنویر المقباس عن تفسیر ابن عباس نو لیکل وخت کې نو. بیا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د خپل معاصرینو د هر چا نه ډیر لیکل کړي دي. مسانید ته مطالعه کړه چې څومره لیکل دي، داغه مسند څومره حدیثونه خلکو نقل کړي دغه زمانہ کې. او دا فقه اکبر املا چې کوم د ابو متی بلخی کړي دا خو املا د خوانه شوی دا اوسه، او د شاګرد امام محمد صاحب چې څومره لیکل دي زمن کې کړي یو معاصر اعلان دي کړي. او کته دا نور یاد امام بخاری او مسلم دا رستۍ زمانہ دا خو په یو 250 کې متوفی دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په 19 کې متوفی دی. یو سل 4 کال د مخکنه دیغه، یو سل 4 کال د مخکنه. نو هغه زمانہ یاد کړه چې د امام ابو حنیفه زمانہ ته پیدا کړ، چانه کتابونه پیدا کړ، هغه وخت کې لیکل نو دا عیب ګڼل کېده. دا مې دې پورې خبرې وکړې چې یو د عبد الله بن مبارک عادت شیخ دی، هغه د پسې داس پکه خبره نه کوي چې مسکین فی الحدیث، مسکین الحدیث ورته وایي. او بل چې ته په دغه حدیث باندې چې من کان له امام فإن قراءة الامام له قراءة، مونږ درته د روایت پیش کو د ابن ماجه نه، نو تجرح په جابر الجعفی کې، کوم د مسانید د ابي حنیفه نه پیش کو تجرح په ابو حنیفه کې او تعصب کې. اوس دې سند سره بس کې چې عبد الله بن مبارک و اخبرنا سفیان و شعبہ و ابو حنیفه، دلته خدای ابو حنیفه رحمت الله علیه سره سفیان معیشه، شعبہ معیشه، اغلته سره جابر الجعفی معیشه، دا ټول مرګري شو. دغه سند داسې بیانوي، بیا په سجرح پاتې شو. دارنګ عبد الله بن مبارک متفرد نه دی. وكذلك رواه غيره عن سفيان بن سعيد الثوري وشعبة بن حجاج، وكذلك رواه المنصور بن معتمر وسفيان بن عيينة وإسرائيل بن يونس وأبو عوانة وأبو الأحوص وجرير بن عبد الحميد وغيرهم من الثقات الأثبات، من الثقات الأثبات. بل روایت ما جمع وسطتم جلد رسل صفحان
حدثنا محمود بن محمود المروزي قال حدثنا سهل بن عباس المروزي قال حدثنا اسماعيل بن عليا عن ايوب عن ابي الزبير عن جابر. دا مغد ابن ماجه روایت ته اغل ته د ایوب شاګر جابر الجعفي راغله دی پاغه اعتراض کړي. اوس دلته خو جابر نشته، اسماعیل بن عليا دی کنه راغی په دې. قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من صلى خلف امام فإن قراءة الامام له قراءة. د امام قراءت د قراءت دی. دارنګ ابن ماجه د ایوب په ځای باندې جابر جعفي راغلی دی. ابن ماجه روایت دار دی. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن جابر، دا جابر جعفي دی. عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فإن قراءة الامام له قراءة. دا پسو سند لاړو، سند د ماجمه او ست وګوره، هغه جابر جعفي نه لري، ایوب رازي دا ابي الزبير په شاګردانو کې متابع شو د جابر جعفي سره. حدیث کا ضعیف هم شي، تعدد طرق درجه حسن لغیره قبول ترسي، او ایوب خود مقبول نه دی. موتا د امام محمد اول جلد یوصل 94 صفحه. اخبرنا ابو حنیفه قال حدثنا ابو الحسن موسى بن ابي عائشه عن عبد الله بن شداد بن هاد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى خلف الامام فان قراءة الامام له قراءة. دارنګ موتا د امام محمد اول جلد یوصل 95 صفحه. حدثنا الشيخ ابو علي قال حدثنا محمود بن محمود المروزي قال حدثنا سهل بن عباس الترمذي قال اخبرنا اسماعيل بن عليا عن ايوب عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى خلف الامام فان قراءة الامام له قراءة. دلتم سند د ایوب دی ښا د جابر جعفي نه دی پدې کې. دا د هغه روایت تایید ز پیش کوم د نور روایتونه. دارنګ مصنف عبدالرزاق دویم جلد یوصل شپږ در صفحه. عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن ابي عائشه عن عبد الله بن شداد بن هاد قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر او العصر. شک د ماسپخین یا د مازیګر مونږ کا. فجعل رجل يقرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم، یو سړی د نبی علیہ السلام پس سلوستل او یو بل سړی د ینهاه چې منع کوي. فلما صلى چې منځو کا قال يا رسول الله كنت اقرأ ما قرأت کو وكان هذا ينهاني ودي بل من کولم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فإن قراءة الامام له قراءة. دا اوس د احناف دلیل دی کنه. منځ کو الظهر او العصر کار یوي شکست تاوان دلته نه کوي، ولې دواړه خفیه دي. که ظهر او که عصر هر یو منځي یو سړی قرات کړی دی او خوا کې مرګري منع کړی دی، سلام چې وسرخې ده هغه دته غصه دی، زری ولې منع کولم؟ د دې دواړو شور پورته شه. شور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته ورسېده. ناغه راغی یا رسول الله كنت اقرأ وكان هذا ينهاني. نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دغه ځکه معرض د حدیث دا بیانې چې من کان له امام فإن قراءة الامام له قراءة. واضح دلیل د دې چې د ظهر او د عصر او په خفیه منځونو کې هم قراءت د امام د مقتدی نه کفایت کوي. قراءت د امام د مقتدی نه کفایت کوي. موتا اول جلد شپږته صفحه. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن اوكيم الليثي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاتنا مانزن رو گرزیدم جهر فيها بالقراءه. نو دا جهري منزو. فقال هل قرأ معي منكم احد انفا تاسو کې چا ما سره اوس قرات کول؟ فقال رجل نعم انا يا رسول الله زوما. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول ما ويل مالي سچل دے مال را ونازع القرآن قرآن کریم کې سمنازع سره کولش. فانتهى الناس پنمن شو خلق چې صحابه دي عن القراءة إذا قراءتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جار فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابه چې دا خبره کله وورida نو صحابه کرام د قرات مع الامام نه منع شو، د قرات مع الامام نه منع شو. پنجاب کې سید حسن اسعد دی ولیدی سرا قاضی محمد امین په نوم دې صدیو مناظره په قرات خلف الامام کړي ویډیو ده.
نو پای کې دا حدیث د موطا امام مالک پیش. امام مالک باندې څوک جرح کولی شي، هلته څوک ویلی نشي چې ضعیف. لکه امام مالک باره کې محدثین وایي چې سند تر مالک ورسو جوړ سند مخکې ملټاوه، بس امام مالک چې سند کراغ خپل اعتماد کوه بس. نو سند باندې خو څوک جرح هم نشي کولی، ځکه امام مالک د ضعیف سړي نه سند روایت کوي د سره نه، بیا په موطا کې لا کله کوي. نو دا 2 غنټې مناظره تېره شوې ده او بار بار هم دا 2 خبرې ورته کوي. یو ورته حدیث صحیحه پیش کوي چې ابن عمر لا یقرأ خلف الامام، او تاسو وایي چې قرات خلف الامام څوک نه کوي، منځ نه کېږي. وی دا راته وایي د ابن عمر منځ شوی که نه. 2 غنټې دا وهابي نه دا تپوس کوي، خو 2 غنټو کې هغه غریب دی طرف ته سوچ نه ځي، لکه نه یې چې اوري دا خبره پرېږدي. او 2 غنټې ورته دا حدیث مکرروي چې فانتهى الناس، ناس نه مراد صحابه دي. ابو هريره دا خبره کوي صحابه د قرات خلف الامام نه منع شو، وهابي ته ولې نه منع کېږي؟ بار بار هم دا خبره ورته کوي، غریب سره لاره نشته. صحابه د قرات خلف الامام نه منع شو، وهابي نه منع کېږي. سنن دارقطنی 2 جلد 114 صفحه. حدثنا ابو بكر النسابوري قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا يحيى بن سلام قال حدثنا مالك بن انس قال حدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب، هر يوم چې پاغي کی الحمدلله ونلستلی شي فهي خداج ناقص ده الا يكون وراء امام، مگر کده امام پسې وي نو ناقص نه ده. څومره واضح دلیل د احناف دی. او ما تاسو ته دلته سند کې دارقطنی پیش کړی نه، دا حدیث ابن ماجه کې مشته. په ابن ماجه په سند کې بیا جابر جعفی راغلی. څوک دی؟ جابر جعفی. نو هغه وجه نه چې پاغه اعتراض دی، نو ما تاسو ته دارقطنی نه بدویم سند د امام مالک سره حدیث پیش کړ چې هغه جرح د دوی هغه ختم شي. دې حدیث ته تاسو اشاره وکړئ، داغی استدلالات چې شروع کیږي د اقوا د استدلالات او داغی نوم دغه حدیث دی چې کل صلات لا يقرأ فيها بأم الكتاب انه فهي خداج یا غیر تمام، یا هغه الفاظ دي یا لا صلات لمن يقرأ بفاتحه الكتاب. نو ګورې دا خو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو عام خبره کړي او د دې عام نه په بل ځکه تقید د استثناء کړي، نو هغه استثناء هر ځکه ور سره ولګو کنه. خپل دا معلومه شوا چې لا صلات لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب هغه لګيږي د چا سره؟ لګيږي د بدون الامام سره. نو منفرد شو او امام شو، مقتدی نشه. دا حدیث استثناء کوي چې الا يكون وراء امام. او دارنګ په فهي خداج کې رد په دوی باندې دی چې دی قرات د فاتحه ته فرض وي او د فرض په ترک سره نقصان ناراضي فساد راضي سرازي فساد. نو فهي خداج دا ناقص دی، سمانا شوه خوده کنه خو ناقص شوه دی. نو دا دلیل د احناف دی چې فاتحه فرض نه ده بلکې واجب ده، په ترک نقصان راضي خو فساد ناراضي. لالا ګاندی چې کله د قرات فرضیت مسله چیړي ممدا حدیث پکې پیش کړي، زمون په دلایل لګیا شي، زمون په دلایل. خو بس خپل طالبان چرګان و تناز دي او تسر خوځي کنه. نو دسه خونه دي چې د مناظرې په میدان کې دا پیش کی کنه، مناظرې میدان کې دی پیش کی به د خپل خوان برابر شي. داغه مسائل دي چې ګوري دا درې څلور مسلې چې دا پرونه نن موږ زیر بحث ګرځولې دي. داغه مسلې دي چې وهابیان او عوام تزین کې دا چولې دي چې احناف سرسخت د حدیثو دشمنی کړی ده، ځکه چې قرات خلف الامام نه مني او منځونه د خلکو فاسد کړی دي. تاسو ګورئ چې دغه کتب د حدیثو د احناف څومره حدیث راغلي، او که امام ابو حنیفه رحمه الله د نظر نه دا تیر شوی نه وي نو څنګه به دا فیصله کړی وي؟ څنګه به دا فیصله کړی؟ دا چې په جهري کې هغه د کراهت تحریم قائل دی او په سري کې د کراهت تنزیه قائل دی. دام د دې دلیل دی چې د مبارک تعالی تمام نصوص رسیدلي، دا ټولي کتلي دي، دا ټولي کتلي دي، به دا فیصله داسې کړی دا. سنن ابي داود اول جلد 306 صفحه.
عن قتادة عن زراران عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر مسبخ منذ فجاء رجل فقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى فلما فرغ قال أيكم قرأ كم يقرأتك قال رجل يسأل ما قال قد عرفت أن بعضكم خالجنيها پوشم چې بعضو ما سره پکې جګړه شروع کړه. نو دا که په فاتحه رد نه دی نو په قرأت خو رد دی او وهابیان د قرأت هم قایل دي. دارنګ موتا اول جلد 4 صفحه. وحدثني عن مالك عن ابي نعيم وهب بن كيسان انه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعه لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي الا وراء الامام. چا چې منځ کا یو رکعت او فاتحه اونل استاد د منځ نه دی کړي یعنی معنا کامل الا وراء الامام مگر کده امام پسې وي استثناء وش. دارنګ صحیح مسلم دویم جل اتاته صفحان دی حدیث تډیر متوجه. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال يحيى بن يحيى اخبرنا قال اخر حدثنا اسماعيل بن جعفر بن يزيد بن خسيفة عن ابن قصيت عن عطاء بن يسار انه اخبره انه سأل زيد بن ثابت زيد بن ثابت نے تپوسو کو عن القراءة مع الامام چې امام پس قرات شتا کنا فقال زید بن ثابت فرمائے لا قراءة مع الامام فی شیئنا امام سره قراءت په څه د مانځ کې نشتا نه په جهري کې شتا نه په سري کې شتا. احناف تایید دی. دارنگ موتا اول جل شپگت صفحہ. حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا سئل چابا تپوسو کا هل يقرأ احد خلف الامام امام پس بسو قرات کئی. ابن عمر بجواب فرمائے چه اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قراءة الامام دا امام قرات ورته بس ته کنا واذا صلى وحده فليقرأ. قال وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الامام. یو سند سمره قوی دی عن مالک عن نافع عن ابن عمر. سند سمره قوی دی سندونو ته دیتا مسلسلۃ الذهب ویل کیږي. مسلسلۃ الذهب سند یو څو سندونه دی پاغي کې انو ایو پکې روایت د مالک عن نافع عن ابن عمر دی. دیتا سلسله د ذهب وای دیتا سرو زرو زنجیر وای محدثین چې دی کې خو خبره نشتا. نو کان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الامام. نافع وای دبم قرات خلف الامام نکو. نو بیا نه تاسو پکاره چې مونږ شوي کنه دی خو چې مونږ نکیږي کنه. قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر عندنا ان يقرأ الرجل وراء الامام فيما لا يجهر فيه الامام بالقراءه ويترك القراءة فيما يجهر فيه. امام مالک کوئی زمنګ دار آیا د مخکې د احمد سی ابراهیم ما پیش کړه او د امام مالک هم دغه دا چې کوم ځکه امام جهر کوي نو مقتدی دی نه لولي او ويترك القراءة فيما يجهر ته ترک کوي او چې کله امام جهر نه کوي نو مقتدی دی بیا لولي. ما ته وی چې په سری منځونو کې جمهور وای چې لولي وای. امام مالک هم قائل دی امام احمد امام شافعی قاسم قائل. دارنگ موتا امام مالک اول جل 4 صفحہ. وحدثني عن مالك عن ابي نعيم وهب بن كيسان انه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي الا وراء الامام. امام پسې کوي هغه استثناء ده به منځ کیږي. دارنگ ابن ابي شيبه اول جل 3 صفحہ. حدثنا وكيع عن الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن يزيد عن ابن ثوبان عن زيد بن ثابت قال لا تقرأ خلف الامام ان جهر ولا ان خافتا. تب امام پس سنل ولی کہ امام جهر کوي او کپټواله کوي. ورته زید بن ثابت دا فتوا د مسلم د روایت تفصیل دی چې لا يقرأ خلف الامام فی شیئن پید شي کې بم نه کیږي. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دی چې کوم زید بن ثابت اعلان کړی دی. دارنگ سنن کبرا دا بیحقی دویم جل یوسل شپیتم صفحہ. اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ و ابو سعید بن ابی عمر قال حدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب اخبرنا هارون بن سلیمان
قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان وشعبة عن منصور عن ابي وائل ان رجلا سال ابن مسعود قراءة خلف الامام. دا عبد الله بن مسعود نے قراءة خلف الامام تپوس چاو فقال انصت للقرآن فإن في صلاة الشغلہ وسيكفيك ذاك الامام. تانا پدے قراءت کے امام کفایت کئی تغل شوتا. دارنگ شرح معنی الاثار والجلد وسوان صفحہ. حدثنا ابو بکر. دا بار بار زد نور کتب حوالے ذکر کوما دا ټول سندونه چې دي دا معنی الاثار جمع کړی دي. او ما دا لیدیس یو بیان اوریدا وی چې قرات خلف الامام تراشی وی تحاوی به کلک راټینګ کړي چرته بل کتاب دوی سنشتا. مستراشه چې کتاب مم سشتا کنه ابو داود مم سره دی، بخاری مم سره دا او مسلم مونږ پیش کړ، دار قطنی مونږ پیش کړه، موتا ټول زمونږ د پدې باب کې کا خو قائل زمونږ د مذهب. ابن ابي شيبه مونږ سره دی. نو چې کوم روایت ما بل ځای نه پیدا کړي نو ځکه ما مان الاثار پیش کړي دي، یعنی زه بالکل پیش کوم نه او باقی مان الاثار په اتفاق د محدثین او ثقات خپل سند لري، په سند جرح وکړه کنه. دارمی مان الاثار والجلد وسوان صفحة. حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا حديج بن معاوية عن ابي اسحاق عن علقمة بن مسعود قال ليت الذي يقرأ خلف الامام ملئ فوه ترابا. کا شخص سره چې قرات خلف الامام کوي داخلي د خور ډکشي. سمره غصه دی هغه چاله چې قرات خلف الامام قائل دی وی کدا خلي د خور ډکشي. دارنگی مان الاثار والجلد وسوان صفحة. خا 299 صفحة. دا بل سند پیش کی یغی کی ممدادی چی لیت الذی یقرأ خلف الامام ملیفو ترابا. دارنگی مصنف ابن ابی شیبہ خدا مغا سند دے تقریر راغل دے، تقریر دے پکی تا ختم کئی. مصنف ابن ابی شیبہ والجلد ریسواش پگوے صفحہ. حدثنا وکیل عن الضحاک بن عثمان عن عبید اللہ بن مقسم عن جابر قال لا تقرأوا خلف الامام، لا تقرأوا خلف الامام، امام پس بسنن ولی جابر سے فتوی. دارنگی معجم ابن عربی پنزم جلد وسوا اویم صفحہ. حدثنا الفضل قال حدثنا ابو نعیم قال سمعت ابن ابی لیلہ ومر على دار ابن الاسبہانی فقال حدثنا صاحب هذه الدار وقد قرأ علی ابی عبد الرحمن السلمی عن المختار بن عبد الله بن ابي ليلى عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال من قرأ خلف الامام فليس على الفطره. دلت فطرت اسلام فطرت اسلامی نه دی، مراد د فطرت نه دلته سنت دی. چا چې قرات خلف الامام کو دا په سنت نه دی، په سنت برابر نه دی. دارنګ بیهقی دویم جلد یوصل درش په صفحه. اخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى بن فضل قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا وسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن عمر بن محمد عن موسى بن ساعد عن ابن زيد بن ثابت عن ابيه زيد بن ثابت قال من قرأ وراء الامام فلا صلاة له. چاچه امام پس قرات کوي منځ نه کیږي نو لا صلاة له قول د حمل کوي په جهري باندې او لا صلاة نفي د کمال کوي. چا چې په جهري منځونو کې امام پس قرات خلف الامام وک نو منځ کامل نه دی، ولی مکروه تحریمی ته شوی کنه. سنن دار قطنی دویم جلد یوصل درشتم صفحه. حدثنا بدر بن حسم القاضي قال حدثنا محمد بن اسماعيل الاحمسي قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن ابن الاسبهاني عن المختار بن عبد الله ابن ابي ليلى نبي قال قال علي رضي الله عنه من قرأ خلف الامام فقد اخطا الفطره. چا چې قرات خلف الامام کو سنت خطا کړل. دارنګ مصنف عبد الرزاق دویم جلد یوصل نشتم صفحه. عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن زید بن اسلم نبی قال نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم القراءة خلف الامام، منع کړي. قال واخبرني شيخنا ان عليا قال من قرأ خلف الامام فلا صلاة له. حضرت علی سے قول دار چې څوک امام پس قرات کوي منځ کامل نه دی. قال واخبرني موسى بن عقبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان
كانوا ينهون عن القراءة خلف الامام. دي ټولو په قرات خلف الامام نه خلق منع کول. خلفاء راشدین په قرات خلف الامام نه خلق منع کول. دارنګ شرح مان الله سار والجلد 200 صفحه. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو صالح الحراني قال حدثنا حماد بن سلمان بن حمزه قال قلت لابن عباس اقرأ والامام بين يدي فقال لا. امام چې زما مخې ته یې علماء وینا. دارنګ شرح مان الله سار والجلد 205 صفحه. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا ابي قال سمعت بيزيد المدني يحدث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له إن ناسا يقرؤون في الظهر والعصر. دي عبارت توقش ابن عباس سے بتچاوی چې خلق دی ماسپخیم او مازیګر په سری منځونو کې قرات کوي. فقال لو كان لي عليهم سبيل لقلات ألسنتهم. کزما په وسبرش نو جبه بته کټ کما جبه بته کټ. ګوره د ابن عباس سے ابراهيم په شان درای د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا چې سری کې منع کوي. دارنګ موتا د امام محمد اول جلد 200 صفحه. قال محمد اخبرنا داود بن قيس الفراء اخبرنا محمد بن عجلان ان عمر بن الخطاب قال ليس في فم الذي يقرأ خلف الامام حجرا. کاش عمر فاروق سے فرمائی فخلد غچا کی چې قرات خلف الامام کوي حجرن کانی وي څو پیدا شي وي چې داخله وته پدې کانو ډکا کړي اور بند کړي وي. بس دارنگ ابن ابي شيبه والجلد 300 صفحه. حدثنا وكيع قتادة عن داود بن قيس نبي بجاد عن سعد قال وددت ان الذي يقرأ خلف الامام في فيه جمرا. فخمدار چې قرات خلف الامام کوي چې خلک اسکروټي واچول شي. دارنگ مصنف عبد الرزاق دویم جلد 119 صفحه. عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم نبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءة خلف الامام. دا روایت مخ کې تیر شو تقریر راغلی دی.